په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته شپږ داسې عادتونه وایم که فرض که دا عادتونه تاسو کې وي او تاسو د ځان لرې نه کړه نو ستاسو فیوچر چرته هم ښه کېدی نشي، تاسو چرته هم کامیابېدی نشئ. اولې دی ډېر زیات اوده کېدل، ډېر خوب کول، ایکسټرا سلیپ ټایم. د ریسرچ مطابق کم سړی چې ډیر زیات اوده کیږي نو داغه سرکاډیم ریدم ډیسټرب کیږي. قدرتي چې داغه کم وجود دی، داغه کم باډي ده، داغه د خپل ځای نه وځيږي، داغه انرژي لیول کمزوري کیږي، داغه موډ چې دی دا انسټیبل کیږي او د فیصلې اغستلو سپیډ هم سلو کیږي. ستاسو چې کم وخت د کاری په هغه ټایم کې تاسو اوده یې نو دې سره تاسو موډ ډرایو موډ اپ تزي، یعنی څومره انرژي چې په کار کې پکار ده هغه تاسو په خوب کې ضایع کوئ. نمبر 2 لګاتار موبایل سکرولینګ، لکه موبایل ته ډیر زیات کتل، په موبایل باندې بے حساب سکرولینګ کول. دا یو داسې خطرناک عادت دی چې هر نوی ویډیو، هر نوی پوسټ دا تاسو په دماغ باندې داسې حمله کوي د دې سره تاسو ریل ټاسک چې کم دی دا په تاسو ته بورینګ لګي. کم حقيقي کار چې ستاسو د دې وجې نه به تاسو ته هغه بور لګي، زړه مو ورته نه لګي، تاسو فوکس چې دی دا خرابوي، تاسو اټینشن خرابوي او تاسو کوم ویل پاور چې دی دا وسره ډیر زیات کمیږي. د زیات موبایل د کتو د وجې نه تاسو په یو داسې دنیا کې اخته کېږئ چې د حقیقي دنیا نه تاسو ډیر لرې وځئ. نمبر 3 ډېرې خبرې کول، ټو مچ ټاکینګ، هر خبره چاته کول، هر آیډیا چاته ویل، د دې سره تاسو انرژي ختميږي. ډیر زیاتې خبرو سره ډیسکشن سره په دې باندې تاسو اکشن ډیر زیات کمیږي. خلک بستا خبرې ډېری اوري، ها بدرته کوي، خو خلک بدنه تنګ شوي وي. په دې وجه باندې لږې خبرې کوي او کار زیات کوي. اصلي پروفیشنل مایند سیټ دا دی. څلورم نمبر دی فیر اپ سٹارټینګ، په سٹارټ کې د کار د شروع کولو یره. همیشه په سٹارټ کې اولې قدم چې دا مشکل وي، چې کله سړی کار شروع کی نو آینده سټیپونه وته ولاو شي، بیا ورته کار آسان ښکاري. تاسو په ځړه کې به دا یره راځي که پرس که ناکام شوم نو سی چل بکیږي او خلک به سوایي. خو حقیقت دا دی چې د ناکام سړی نه خلک زده کړه کوي. چې کله تاسو شروع وکړئ په یو کار باندې نو ډیر شیزونه به تاسو ته رو رو واضح شي، ځکه چې هر کار د وړو کې یو قدم نه شروع کیږي. پنځم نمبر دی د بل چا سره مقابله کول، کنسټنټ کمپیریزن. دا یو داسې بیماری ده چې د دې سره هارمون کورټیسول زیاتیږي، تاسو فوکس ختميږي، تاسو موټیویشن مړ کیږي او تاسو چې کومه کریټیویټي ده دا وسره مړ کیږي. د دې سره تاسو په دماغ باندې ډیر زیات اثر کیږي چې دی وجنه تاسو په مخې ته نشئ تللی. او شپږم نمبر دی کویټینګ ټو سون، ډیر زر هتیار اچول، چې کله هم درته ریزلټ زر نه ملاويږي هغه کار تاسو پرېږدئ. خو یاد ساتئ چرته هم په سٹارټ کې هر کار داسې کامیاب نه وي، هر کار رو رو کامیابیږي. کم سړی صبر کوي نو هغه سړی منزل ته رسي، او چې څوک صبر نه کوي داغه هر کار ګډوډ وي. اخیری خبره دا ده ستا د ژوند چې کوم خوبونه دي دا به د هغې پورې نه پوره کیږي د څو پورې چې دا شپږ عادتونه د ځان نه وي ویستي. دې شپږ عادتونو سره به ستاسو مایند کنټرول وي، ستاسو فوکس به زیات وي، ستاسو انرژي به سیوای، تاسو د کار سپیډ به سیوای. یاد ساته ستا فیوچر ستا په لاس کې دی او که دا عادتونه دې بدل کړه نو در به کامیاب شي.